نو یو یار څخه نو هغه چې تللی ډېرې ته نو ډېرې ته چې تللی دی نو هغه سره خبرې اترې کړي چای پاڼې وکړو بیا ډېره کې ګرځېدلو دا ذاتي بیزه ولاړه وه یاره بیزه دې ډېره ښکلې هغه ته او که نه دا مې یاره د پلاني نه په 10,000 روپۍ اخیستې ده دا خو به یاره ماله راکوي بوزه یاره تا نه بیزه خو منې نه ده د بای کار خو نو چا را روانېده هغه ته یې 10,000 روپۍ شمارلې دي بس بیزه یې را پرانېسته پټه وه ورته پړی چې روډ ته راووته پلین کوچ ته بې لاس و نو هغوی خو بس اوره یې نه اخېسته اوس اخلي دا رشکې زیاتې شو نو اوس اخلي نو بس هغوی به تېز شو دی پوه شي چې دا بیزه راته په 12,000 روپۍ پرېوځي خو راشه یو کار ورسره وکړه نو پړی ته یې لږ که 4 واړه خپې وله نیغ وتړلې څادر یې پرې واچو او د غز لاندې په سوري واچوله نو هغه پلو یې وتړه دا پلو دې کې پلین کوچ راغی هغه ته یې لاس ونو ورڅخه یې جوخ برېک ونیسئ ولې ځوانه وي دا نیا مې ناجوړه ده هسپتال دی بیا مې راوچته یې کړه بس هغه یې راوچته کړې ده دې شیشه کې ډریور کتل مې چې داسې صحیح کړي دي نو هغه سوی صحیح کړي 4 واړه وی یاره وروره چې دا نیا دې په دغه سیټ اچوي نو دا ګورګابي کې وپاڅه هغه ورته یې ښه نو غرب چې بیزه یې را خلاصه کړې ده هغې ډېر زور واخیست یو ګیلاس کوچې وکړې نو بس یاره هغه هغې کې پرته وه سیټ کې چې مردان ته را قریب شو زه یاره بیزه راته ښه پرېوته نو هغه ډریور ته وایي وایي ګورې هسپتال څخه برېک ونیسه هغه ورته وایي ما ته پته ده یاره ان د هسپتال خوا کې چې برېک نیسلو په دې سیټ باندې ورسره کلنډر ناستلو چې د بیزه راوچتولو نو یو ګیلاس پچوي نو کر چې وبایدې لا کلنډر دی هلک ته یا هلکه د نیا تسبیح دې وشلېدې ده ماری ټولې وی دا ځان له ټولې کوي الو